درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته راغلاست یم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو تېر درس مو د علم د زده کړې په اړه باندې و چې د ابوریحان البیروني کیسه مو هم پکې ولوستله. نو کورنۍ دنده مو هم دا وه چې تاسو به درس لیکئ او په خپلو کتابچو کې ښه منظم لیکئ، وروسته به یې بیا راوړئ د سره ځان سره. آفرین. اوس مو هم کتابونه خلاص کړئ، کتابچې مو وباسئ، پنسل مو واخلئ. آفرین، ډېر ښه. درس ته تیار یئ؟ بلکل به تیار وئ. ښه، په تېر درس کې موږ تاسو څه ولوستل؟ تاسو په خپله ساده ژبه راته وایئ. آفرین، د علم د زده کړې د ارزښت په اړه د ابوریحان البیروني کیسه او د هغه د آثارو په اړه مو خبرې وکړې چې تاسو په خپلو کتابچو کې څومره ښه لیکلي دي. ډېر ښه. ښه ګرانو زده کوونکو، نن زموږ تاسو د علم د زده کړې د درس دریمه برخه ده. په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو په کتاب کې راغلي لغتونه او ستاسو کتاب کې راغلي فعالیتونه کاروو، هغه به حل کوو. خو مخکې له دې چې زه تاسو ته حل کړمه، لومړی به تاسو خپله راته حل کوئ او کوم لغتونه مو چې نه دي زده ویې باسئ، په خپلو کتابچو کې جدا جدا ولیکئ. زه به تاسو ته هر لغت ځان ځان ته معنا کوم. ځینې لغتونه ما تختې په مخ لیکلي تاسو ته چې تاسو یې زده کړئ او هر لغت به زه یوه دوې درې څلور هر څومره جملې چې شوي زه جوړوم او له ما څخه به وروسته به تاسو هر یو په خپل وار سره جوړوئ. سمه ده؟ ښه، اوس مو کتاب ته ورشئ، شپږم مخ ته. دلته ما ځینې کلمې لیکلي دي: پوه، ناپوه، پوښتنه، ابوریحان البیروني او بله خبره یا چې ما لیکلې هغه راپاتې دی. دا مې ولې لیکلي دي؟ دا مې ځکه لیکلي چې دلته ما تاسو ته 4 جملې لیکلي دي. په دغو ځای کې ستاسو د کتاب فعالیتونه هم دي. دغه ما خالي ځایونه هم پکې لیکلي دي. په دې خالي ځایونو کې به له دغو ځای څخه هغه کلمه چې سمه او مناسبه راځي، چې سمه او مناسبه وي، هغه به څنګه کوو؟ دلته به یې لیکو. سمه ده؟ مخکې له دې چې زه یې ولیکمه، لومړی تاسو ته خپله وخت درکوم. لومړی له خپل ملګري څخه یې خانهخالي پوښتنه وکړه. سمه ده؟ پوښتنه وکړه په دې کې چې راغلي دي. مثال، په دې کې پوه راځي، په دې کې ناپوه راځي، په دې کې پوښتنه راځي. چې ما درته ویلې پوښتنه وکړه. آفرین، له خپل ملګري څخه یې پوښتنه وکړه. بل ته راکوز شئ. دا به بهتره وي چې خانهخالي بیا مړ شم. په دې خانهخالي کې له دغو چارت څخه، له دې چوکاټ څخه چې ما لیکلي کومه کلمه به صحیح راځي؟ آفرین، هر یوه چې صحیح راځي. لکه کومه یوه؟ آفرین. بل، دا سپین ږیری خانهخالي چې کې راځي دی، یعنې دغه کس څوک دی؟ تاسو به وګورئ دلته څو کلمې دي: پوه دی، ناپوه دی، پوښتنه د ابوریحان البیروني دی او راپاتې دی. بله خبره چې ډېر علمي آثار له ده څخه خانهخالي بیا دي. په خانهخالي کې چې راځي تاسو به یې ګورئ. آفرین. ګورئ، په اوله خانهخالي کې چې درته ومې ویلې له خپل ملګري څخه یې پوښتنه وکړه. چې له خپل ملګري څخه یې پوښتنه وکړه. دغه پوښتنه څنګه ده؟ دلته راځي. پوښتنه وکړه. دا به تاسو په خپلو کتابچو کې هم لیکئ. سمه ده؟ له خپل ملګري څخه یې پوښتنه وکړه. ډېر ښه. بل، دا به بهتره وي چې څه رقم شم؟ آفرین، پوه مړ شم. پوه مړ شم. دا به بهتره وي چې پوه مړ شم. له کوم ځای مو راواخیستو؟ دلته مو چې لیکلي پوه، له دې ځای نه مو راواخیستو. سمه ده؟ ورځم بل ته. دا سپین ږیری، آفرین، څوک و؟ خانهخالي کې چې راځي؟ آفرین،
ډېر ښه. دا سپین ږیری ابو ریحان البیروني و. ابو ریحان البیروني. ابو ریحان البیروني و. آفرین. بل مې لیکلي لاندې چې ډېر علمي آثار له ده څخه څنګه دي؟ راپاتې دي. چې ډېر علمي آثار له ده څخه راپاتې دي. آفرین. اوس مو کتابو ته ګورئ چې تاسو ډک کړل. زه درته وایم له خپل ملګري څخه یې پوښتنه وکړه. پوښتنه مو له دې ځایه راواخیستله. ځکه دلته خو په دې ځای کې بله مثال که چېرې مثال راپاتې ولیکو، مثلا درته وایم له خپل ملګري څخه یې راپاتې وکړه. دا صحیح ده؟ نه ده صحیح که نه. که مثال ولیکم دلته البیروني کې ولیکم له خپل ملګري څخه یې ابو ریحان البیروني وکړه، خو دا غلط شو. که چېرې وایم له خپل ملګري څخه یې پوه وکړه، خو غلط شو. کومه کلمه صحیح ده؟ آفرین. پوښتنه صحیح ده. له خپل ملګري څخه یې پوښتنه وکړه. څومره ښه. بل دا به بهتره وي چې پوه مړ شم. کتاب کې ویلي ګورئ. تاسو کتاب ته مو ګورئ. آفرین. وګورئ. دا به بهتره وي چې پوه مړ شم. کله چې ملګري ورته وویل پوښتنې ته چې راغلی و، وایي چې دی خپل ملګري ته وایي چې تا د خپل هغه موضوع په اړه باندې چې تا ته مې ویلي وو څنګه دې وکړل؟ هغه ورته وویل چې ته خو دومره ناروغ یې، خدای خبر چې ته به روغ شي که نه. نو ابو ریحان البیروني ورته وویل چې دا به بهتره وي چې پوه مړ شم له هغه څه په هغه څه چې نه پوهېږم. ګورئ کتاب کې شته، ورته وګورئ کتاب ته مو. آفرین. دا سپین ږیری څوک و؟ دا سپین ږیری خو یو عادي کس نه و. دا سپین ږیری خو داسې څوک نه و چې مثال راشه لاړ شه راشه راشه په هېڅ شي نه پوهېږي. داسې څوک خو نه و. ګورئ دا سپین ږیری څوک و؟ آفرین. ابو ریحان البیروني و که نه؟ ابو ریحان البیروني و چې ډېر کتابونه ترې راپاتې و. ګورئ ستورپېژندنه ترې راپاتې وه، جغرافیه وه، تاریخ و، د ملتونو دودونه و، آداب وګورئ، مختلف کتابونه ترې راپاتې وو. آفرین. بل چې ډېر علمي آثار له ده څخه راپاتې وو. راپاتې صحیح کې راځي. ګورئ که چېرې مثال ته ووایم چې ډېر علمي آثار له ده څخه مثال له ده څخه پوه دي، غلط دی. ګورئ له ده څخه ناپوه دي، غلط دی. ځکه دا د کتاب ته تاسو کتاب کې چی راغلی دي. بل له ده څخه پوښتنه دي، غلط دی. ګورئ له ده څخه راپاتې دي، صحیح دی. چې ډېر علمي آثار له ده څخه راپاتې دي. ورته ګورئ له خپل ملګري څخه یې پوښتنه وکړه. څومره روانې جملې. دا به بهتره وي چې پوه مړ شم. دا سپین ږیری ابو ریحان البیروني و چې ډېر علمي آثار له ده څخه راپاتې دي. آفرین. دا مو اوس تاسو په خپلو کتابونو کې په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سمه ده؟ آفرین. لیکلي مو دي؟ ډېر ښه. بل بحث چې دی زموږ تاسو هغه لغتونه چې موږ تاسو کتابو کې راغلي دي، کتاب کې مو راغلي دي، غواړم په هغو لنډې خبرې درسره وکړم. تاسو مو په خپلو کتابچو کې همدغه لغتونه ولیکئ، بل څنګ ته یې معنا ولیکئ. له هغې څخه وروسته یوې جملې ته ځای پکې پرېږدئ چې تاسو بیا په خپلو کتابچو کې ورته یوه جمله هم جوړه کړئ. سمه ده؟ ښه. ګټه ما سره یې وایئ، زه یې وایم، تاسو یې هم راسره وایئ. سمه ده؟ ګټه ګټه ګټه. آفرین. ګاپ ټې هې ګټه یا ګټه. ملګری ملګری. زه یې وایم، تاسو تکرار کړئ. ملګری ملګری ملګری. آفرین. ناروغ 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 ناروغ. آفرین. ضروری ضروری ضروری. بوخت بوخت بوخت. آفرین. اوس یې معنا ته راشئ. ګټه فایده ولیکئ. آفرین. ګټه فایده چا ولیکول؟ آفرین. ډېر ښه. ملګری انډیوال دوست.
صحیح دی. آفرین. ناروغ مریض هغه څوک چې روغ نه وي، ناجوړه وي. سر مې درد کوي. اوه نن مې سر ډېر درد کوي. صحیح دی. سترګې مې خوږېږي. معده مې ستونزه لري. نن مې ډېر فوټبال کړی دی، پښې مې درد کوي. ناروغ یم. ګوره که تو سپورت کوي هغه ناروغه کېږي ډېر نه ښه، ډېر کم د ناروغۍ امکان شته دی. صحیح ده. آفرین. بوخت مصروف. په خپل درسو کې ډېر سخت مصروف یم. دومره مصروف یم چې موږ تاسو په اصطلاح باندې سر ګرولو ته نه یم خلاص. سمه ده. آفرین. اوس راځم هر لغت ته یوه جمله زه جوړوم، نورې به تاسو جوړوئ. کم نه وي 2 جوړم، 3 جوړم، 4 جوړم، څومره چې تاسو پوهېږئ ورباندې. آفرین. ګورئ ګټه فایده. زه راځم د تختې په سر درته ولیکم، ډېر ښه. دا به زه پاکم، نو تاسو به یې تر هغه پورې چې زه دا پاکوم تاسو ته جملې جوړوم. تاسو له خپل ځان سره له خپل انډیوال سره نږدې نږدې چې وایي تاسو هم یوه جمله تر هغه پورې جوړوئ. راځم درته دلته راغلی ګټه فایده. صحیح دی. راځم د لوست زدکړه ډېره ګټه لري. د لوست زدکړه ډېره ګټه لري. سپورت کول وجود ته ګټه لري. صحیح دی. باران وریږي او نباتات ته ډېره ګټه لري. ګورئ څومره جملې مې جوړې کړې. یوه تاسو جوړه کړئ راته. آفرین. ډېر ښه. بل راځم دلته ملګری. یوه جمله جوړه کړئ ورته. آفرین. احمد زما ډېر نږدې ملګری دی. احمد زما ډېر نږدې ملګری دی. هغوی ښه ملګري دي. کتاب زما ډېر ښه دوست دی، ډېر ښه انډیوال مې دی، ډېر ښه ملګری مې دی چې هر وخت ما ته په ډېر وین تندې ځواب راکوي. بل ناروغ. لیکي چې هغه نن ناروغ دی. هغه نن ناروغ دی. ولې؟ ځکه چې هغه سپورت نه کوي، هغه خپل روغتیا ته پام نه کوي، هغه خپل نوکان نه اخلي، هغه خپله پاکي نه مراعاتوي. صحیح دی. هغه څوک چې پاک خواړه خوري، پاک اوبه څښي، پاک هوا تنفس کوي، سپورت کوي، خپل نوکان اخلي، جامې پاکې ساتي، هغه به تل روغ وي. صحیح دی. آفرین. بل لغت چې دی ضروري. صحیح دی. ضروري. ورته ګورئ زه ولیکم درته. نن زبیر ډېر ضروري کار لري. نن زبیر ډېر ضروري کار لري. نن مې ډېر اړین کار درلودو ځکه ستا لیدو ته رانغلم. وینئ ګورئ ضروري اړین. آفرین. بل چې دی بل لغت بوخت مصروف. دا ځای به پاکم چې تاسو ته ځای شي لاندې نه لیدل کېږي. بوخت مصروف. هغه په خپلو کارونو کې ډېر بوخت دی. هغه په خپلو کارونو کې ډېر بوخت دی یا ډېر مصروف دی. نن خو ډېر مصروف وي، هېڅ مې ونه لیدی که نه. ګورئ موږ تاسو څومره جملې جوړ کړئ. اول دلته راغلي وو ګټه فایده. د درسونو لوستل ډېره ګټه لري. سپورت کول ډېره ګټه لري. د نوکان اخیستل، د جامو پاک ساتل، پاک خواړه، پاک اوبه څښل، پاک هوا تنفس کول ډېره ګټه لري. بل ملګری. احمد زما ډېر نږدې ملګری دی.
کتاب زما ښه دوست دی، ښه ملګری مې دی. بل ناروغ، هغه نن ناروغ دی. ولې ناروغ دی؟ ځکه چې هغه خپل روغتیا ته ډېر پام نه کوي. همیشه وایي اوف سر مې خوږېږي، اوف زړه مې خوږېږي، اوف پښې مې خوږېږي، وجود مې درد کوي. نه، تا هېڅ نه منو. سمه ده؟ ښه. بل ضروري، اړین. دلته مې لیکلي نن زبر ډېر ضروري کار درلود. کتاب یو ډېر اړین شی دی. زده کړه ډېره اړینه ده. بله جمله بوخت، هغه په خپل کارونو کې ډېر بوخت دی. هغه ډېر مصروف دی. سمه ده؟ آفرین. زموږ تاسو په دې برخه کې کوم درس و؟ د کتاب فعالیتونه وو. په تخته مو ولیکل، جملې مو ورته هغه خانه خالۍ مو ډکې کړلې، تاسو ځایونه په مناسبو کلمو په سمو کلمو سره ګډم کار مخته یوړو. ورپسې هغه کوم لغتونه چې ما راوړل تاسو ته مې ولیکل. تاسو هر یو په خپلو کتابچو کې جدا جدا ولیکل. تاسو ته مې هغو ته موږ په ګډه جملې جوړې کړې. مخکې له دې چې ما جملې ورته جوړې کړې، اول یوه تاسو جوړه کړه. سمه ده؟ وروسته بیا ما یوه تختې په مخ ورته ولیکله، دوې درې همداسې نور اضافي ورته جوړې کړې. سمه ده؟ آفرین. ښه، ستاسو کورنۍ دنده به څه وي؟ مخکې له دې چې درس پای ته ورسوو، کورنۍ دنده مو دغه لغتونه مې چې درکړي دا به یادوئ او هر یوه ته به یعنې هغه جملې چې ما جوړ کړي د هغې څخه پرته دوې جملې جوړوئ. او کوم فعالیتونه موږ چې وکارول تختې په مخ، دا به تاسو په خپلو کتابچو کې لیکئ. تر بیا پورې مې په خدای سپارم. ښې چارې.